ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غنی تازه وینا. ډاکټر صاحب غنی وایي طالبانو لا تر اوسه پورې د راتلونکي لپاره هیڅ طرحه نه لري. ډاکټر صاحب غنی ویلي دي چې طرحه جوړول یوه غټه خبره ده او دغه باید جوړه شي. له دنه بغیر حکومت هیڅ هم نشي جوړېدلی. له طالبانو حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې یوه طرحه باید خامخا ولري. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د افغانستان لپاره هیڅ کومه طرحه نه لري. ښاغلي غني نن د اګست د ټاکنیز کمپاین لړ کې د لویې جرګې تالار کې وویل د طالبانو لپاره نوې خبرې لري. هغه ویلي طالبانو حکومت بشپړ نیولی دی له موږ څخه او یوه طرحه اوس هم نه لري. له جمهوریت نسکورېدو وروسته له طالبانو ته مې دا غوښتنه ده چې باید ځان ته یوه طرحه جوړه کړي او افغان ولس له دغه ناوړه حالات نه راوباسي. هغه ویلي دي په 100% خلکو کې 90% خلک ډوډۍ نه لري. له طالبانو مو غوښتنه دا ده چې دوی ته باید خوراکي توکي، ډوډۍ او داسې وظیفې وروښيي. هغه ویلي دي له طالبانو حکومت نشي کولی چې په بشپړه توګه ځان ته خپل حکومت جوړ کړي. باید ولس ته هم پاملرنه ولري. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا خیر چارې.